ټلیفونونه دي زما غوږونه یې کاڼه کړه غوږونه چې مولانا صاحب په شمع بایسکوپ کې ته وګوره چې څه کېږي نو زه د هغې دوه جوابه کوم چې د شمع بایسکوپ له زه زمانه نو مالی څه زور را رسي حاجي که د بایسکوپ ټیکټ په 1000 روپۍ شي مالی څه زور را رسي نه ایسته ځکه چې دا د ضروریاتو د دین نه د بدن نه خو نه دی د انسانی ضروریاتو کې داخل شی سینما ده نه ټول وایي یعنی د انسان سره چې کوم ضروریات وابسته دي په هغې کې بایسکوپ شامل دی نو مزه اوس یو ځای کې د ډمو بازار دی او ته ماته وایې چې جي دا ډمې وګوره که نه چې دلته ښکاره ناست نو زه نه ورځم مالې څه زور هم نه رارسي نو دا قوم دی په غبرګو سترګو ړوند شي او د دې قوم بچي دي په غبرګو سترګو ړانده شي که دې سینماګانو ته دوی تلی نه نو نن به په دې سینماګانو کې سپي ګرځېدی که نه به ګرځېدی نو دا د رزیل اولاد ولې ځي ولا خو نه دي ځي که اوس ماله د وي سي آر څه زور راځي چې ما سره شته نه او زه یې ګورم نه ماله هېڅ زور نه خو د قوم بچي پې تباه کېږي لګیا دی که ته وایې چې حکومت دې دا کار وکړي حکومت خو فری اجازت ورکړی لکونه روپۍ ټیکس هرې لګیا دی د سینماګانو نه لکونه روپۍ ټیکس هرې حکومت خو ستا چلیږي په دې ډمتوب او کنجرتوب باندې ته د حکومت نه دا توقع کوې چې هغه به تا دپاره د کنجرتوب اډې بند کړي هغه نورې وباسي لګیا قانون نشته ستا ملک کې قانون کم دی غوړي نشته د ایجنسو ډیلران یې ونیول چې هلکه تاسو په بلیک باندې غوړي خرڅوئ او دکاندارانو ته نه سپلای کوئ چېرته لاړه غوړي چېرته لاړه وی نیوه چونکه سرمایهدار او مالدار خلکو په ضمانت خلاص وکیلان ور سره پیش شوي جي دا بیلیبل دفعه ده او قابل ضمانت ده صحیح کړي غریب په 40 روپۍ ټیمې ګران خرڅ کړی دی نو څه کوپر خو یې نه دی کړی بس پرېښود سرمایهدارو علاج ته کولی شي ستا خو دا ملک دی د سرمایهدار پرون راته چا ویې دا دغه ګرانه شوه دا سریا لنټرو کې چې لګي مال د سریې بنیاد معلوم که چې دا لوی ډیلر یې څوک دی د سریې لوی ډیلر نواز شریف دی دلته روسۍ سریه راغلې وه 15,000 روپۍ ټن ورکوله ټوله یې دې ځای نه ټوله کړه پنجاب ته یو لوی ډیلر یې دا دی اوس په 14,000 او 13,000 روپۍ ټن سیمټ ستا د صوبې پیداوار دی کم ځای ته ورسېده بجلی ستا د صوبې پیداوار دی نوره یې ګرانه کړه سوی ګیس ستا د صوبې پیداوار دی زما په کور کې یو نغری دی یو نغری 10 روپۍ بل په ما د سوی ګیس راغلی دی اوس څه شو هغه کسان
شوی گیس به مفت کوم او بجلی به مفت کوم اسی شو 830 روپے اوس به د بجلی بلونه وګورئ انشاءاللہ دې ګرمۍ کې به دې پکې تم نشئ کېناستی که چلی هلته به دې کور ورانېږي ستا پلار به دا بل ورکړی شي نو غریب سرمایدار خو ایر کنډیشنې او فریزرې او دا ورکره دي هغه څه پروا ده که 1000 روپۍ ورځ پې بل راځي ته چې د ټاټکي مزدورې او د شپې پکې ته ودی او 1500 روپۍ بل در باندې راشي بیړه دې غرقه ده نو ډېر ښه کار دی مامات چې ورځ تېرېږي ډمې خوشحالېږي چې مړې تبي که خیر یې نیولي یې مړې تبي او دغه مړه تبه به تاسو دپاره سبب د مرګ ګرځي دغې نه به مرئ کولی هېڅ نشي اسلام سره ټوکې او مذاق کوئ دین سره ټوکې کوئ نن ستا په ملک کې وګوره د شریعت بل خبره ده یو ټوکه ته جوړه ده یو مخول ته جوړ دی وزیر اعظم یو څه وایو صدر صاحب بل څه وایو قومي اسمبلی بل څه وایو دا ټیک دی او نا ټیک دی او مکمل دی او نامکمل دی سینیټرانې بل څه وایو ګلټرانې بل څه وایو ټرټرانې بل څه وایو مخول ته جوړ دی نن څومره مخول او شرمېدلی چې په پاکستان کې اسلام دی الله دې داسې بل شی ونه شرم د اسلام نوم چې څومره دې خلکو وشرم څومره رسوا قرآن چې دې خلکو څومره رسوا کړو او څومره ذلیل کو دا هغه قرآن دی چې جبریل راوړی دی او په 23 کاله کې جناب محمد رسول الله ته مکمل کړی د خدای کلام چې په کوم ملک کې داسې رسوا وي لکه زمونږ په ملک کې چې دی تاسو به ښې ورځې ګورئ ضیاءالحق صاحب لاړو دا جینۍ راله ځکه چېرته خدای چېرته ښه کړو جینۍ نه خلاص شو پې دا بل ریګمال کړی راغی مونږ وی چې دا خو بلکل که خیر یار سړی به په مزو شي په داسې خوږه تبه واوړېدی په داسې خوږه تبه چې یو خدای به م خلاصوي زمونږ یو استاد و هغه نه به چې کله چا تپوس وکړه چې استاد څنګه یې ویل بیا مړه تبه مې ده تاسو هم کله کله وایي که نه مړه تبه خو پېژنئ دا پښتانه اوس کوم ځای دي پښتانه چې خولې له راشي نو وړه مې راوپړسېږي نو تاسو وایه څنګه یې هلکه بدن مې ټول دروند دی مړه تبه مې ده که ډاکټر له لاړ شي هلکه هغه ترمامیټر خو پته نه لګي مړه تبه مې ده نو زمونږ استاد هم چې کله چا ولید ویل بیا مړه تبه مې ده نو مړې تبې نیولي یې هغه څیزونه در باندې ګران شو چې د ملا ډوکي به درته ماتئ 50 روپۍ بوری وړه ګران شو د ملا ډوکي به م ماتئ غوړي 290-95 روپۍ ټیمو اوس 340 او 350 ته ورسېد ملاویږي م نه دنیا چغې وایي دي شمه غوړي نه ملاویږي شمه غوړي دا دکانداران شمه غوړي نه ملاویږي مال چې شمه غوړي نه ملاویږي شمه بایسکوپ ته لاړ شئ هغه شمه خو شته که نه نن په صوبه سرحد کې 2 شمو غم جوړ کړی دی یو شمې غوړو غم جوړ کړی دی او یو شمې بایسکوپ غم جوړ کړی نو د ډز وخت کې هغه ستاسو توره بیا چېرته لاړی شي
بیا هم چې پولیس ونیسي چې ډزې دې ولې کړي دي، پلار دې په بیله منډې وایي، مور دې په بیله منډې وایي، خپلوان دې په بیله منډې وایي. لکه څه چې د اختر خوشحالي وایي چې داسې وکړو، نو د مور واده و چې ډزې وکړې. د اختر خوشحالي دې ته وایي چې ډزې وکړه. یولس د پردی مور بچي ویشتي دي په هسپتالونو کې پراته دي. د دې قوم د څه اخترې دي یا څه خوشحالي دې ته وایي. دا مونږ چې څه تصور کړي، زمونږ د قوم اختر او خوشحالۍ هغه څه شي؟ سینماګانې، ویسیارونه، د دنیا د ډمتوب او د کنجرتوب ډرامې. دا زمونږ د قوم او د ملک اختر دی. بیا یو بل لذي اختر مبارکه دی صاحب، اختر دی مبارک شه، اختر دی مبارک. اختر څه سپیره دی چې تی مبارک یې. دا زمبای بکیږي او صاحب ته ما کره راځه او زه تا کره درځه، اختر دی مبارک شه، اختر دی مبارک. یو کول ضروری دی، اختر مبارکی ضروری نه ده. دا اختر مبارک دا مصطلح چې دی د دې وجود نشته، وجود سوا د دې نه چې یو ملکی رسم او ملکی رواج دی. زه درکې مونځ کومه د اختر نو خطبه چې ویلې چې په منبر ناست یم د یارې پاسم نه، چې پاسم بیا ټول خلک راغاړي وځي. هغه 80,000 خلک زما پلار باغی ته غاړي وځي ناست یم او صاحب. نو دی وجنا عزیزانو خبره د زړه ده، خبره دړه ده. زه هغه سړي ته اختر مبارک کم چې زما زړه نه غواړي چې زه دته اختر مبارک یې وکړم. تاسو هغه خلکو ته اختر مبارک ورته ځئ چې چا ټول رمضان روجې خوړلي ځئ که نه ځئ؟ دا سرمایه‌دار او دولتمند او نوابان دی روجې نیولي، د هغوی اجرو ته هم تاسو دا غریب خلک ځئ که خدای نورم غریبان کی چې خان اختر دی مبارک، خان اختر دی مبارک. دا خدای پیجندلی، خدای پیجندلی. ما زه چې هلکم نوی مولا شویم، ما به د اختر ورځ رحمان بابا زیارت کې تېروله. طالبانو راته یو ورځ وویل یاره دا ته څه کې؟ مال په خدای قسم چې د دې ژوندونه دا مړي ښه دي، دې ژوندونه دا مړي ښه دي چې ورسره ورځ تېره کړمه. چای ما چینی مینی به م ځان سره یوړه، هلته به م چای پخولی او څښلی به م ناست به ټوله ورځ. غیبت خو نه کوي، بد خو نه وایي. اوس خو چې کوم ځای د اختر مبارکۍ له خلک راجمع شي، یاره جي دا روژه څنګه پلاني ځای کې خو اختر، پلاني ځای کې لیدلی شوي وه، ډنګړي ځای کې شوي وه، په دې قهر ټوله ورځ اخته په دې عذاب گرفتار. بیا غیبتونه سه نو ما به ویل چې د دې ژوندونه دا مړي ښه دي. د مړو سره ورځ تېرول په خپل هم دا شعر خاموشان دی، غلی پراته دي او تم ورسره یو ساعت غلی کښېنې د ډېرو ګناهونو نه بچ. دې خلقو سره تا د دې قابل دي؟ ته په دې سړک وګوره، دا نن درېیمه ورځ ده که څلورمه ده، د اختر څویمه ده. په دې لارو کې ګوره صاحب، نن د پلاني ځای میله ده، په دې لارو کې صاحب دا د سوټمارې زامن را سوړه دي،
او یو غو بلو یو هن دے پلانای میله دلته ورته صاحب ناستی کبابیان او پکوړو والا دا دنیا شوتلې ورته پکې غوسی کړ دکانداران ورته ناستی چې د چا په غوړو کې مګي پریوتی ټول ټیمان په دې ورځو کې استعمال شي شړشمو تیلو کې چې مګي پریوتی هغه تیلو ټیمان ټول دغه ورځو کې په پکوړو کې استعمال شي نو چې په مبارک ورځ ته د مګي واز دی وخوره دا زمونږ هلته خوراک راځئ د پلاني ځای کباب دی او د پلاني ځای پلاني کباب ډېر مشهور دی کبابیانو دا ته پته ده چې دا کباب کې ترسکونوالی ولي وینه پکې اچي د هغه لاس د خضر علیه السلام لاس نه دی چې مبارک لاس دی چې لاس کې خوند ډېر دی ته پکې هغه مرداري اچوي چې خوند پکې پیدا دی نو عزیزانو عرض میں داو چې اختر مختر نشتا اختر هغه اختر دی چې تا په روژه کې د چا غریب دلجویي کړې وي د چا غریب خیال دې ساتلی بیا د اختر په ورځ دی داسې کورونه لټولي او کور دې کتلی چې نن د خوشحالۍ ورځ داسې نه چې د چا د غرې سوړ نه وي اسې نه چې د چا بچي خوار یتیمان سوړ نغري ته ناس نه وي او مینچې او وریجې او دا شی پې باندې نه دا هم کړي دي چا ځان له مغوټې پیدا کړي دي مینچې دي او کڅوړي دي او دا هم کړي دي زمونږ اختر نه دوه ورځې مخکې ما ته زوی مې ویل یاره د اختر په ورځ که دا څوک راتله څه به ما یې وروره که چا څه راوړه خو ورته یې کېده کینې خدای راستي که پې یو پیسه خو ورکړه که خپله یې راوړه د ملا کور دی اودي خوري کینې که راله دغه بمبې نه اوبه ورته راله چې دا ګوټ کې ځئ رک شه تاسو خیال ده هغه سټیج ته راغلی چې د دې خلکو کرتوتونه او د دې خلکو حرکات سکنات ګورم مخونه را باندې بد لګي نه خو تاسو میاشتې ته ګورئ او نه نور ته ګورئ او نه دا قوم داسې دی دا خدای چې د اختر کې خدای پاک اوریاس کړې وه او پکې زمونږ هم پرده وساتله په ټوله صوبه کې اوریاز وه څه چې په ټول پاکستان کې اوریاز وه کلي چرته نه به دوی راویستی د روژې په شپه دومره غوبل نه چې سبا روژه شته که نشته او اختر لا یو ورځ پاتې وي چې دا قوم یو حال جوړ کړي یو قسم ډزې شروع کړي ای د خدای ظالمانو 11 کسه لګېدلي دي په دې ډز باندې 11 کسه ای د خدای قهر والو قومه ای بدبخت قومه اے ظالم او ذلیل او رذیل قوم سب لاس درځي کم بخت او بدبخت چې په دې شپه دې قوم څه حال جوړ کړ که د چا سره تماچ ګوړی د هغه به ټکئ که چا سره ټوپک د هغه به ټکئ که چا سره کلاشنکوف د هغه به یو برار جوړ کړی اے د خدای قهر مو وه څه بلا در باندې شوې بے غیرتو زه خو ستاسو ایمان پیژنم که د ډز وخت راغی هغه وخت کې ما ستاسو زیړ پرتوګونه لیدلي دي د ډز په وخت کې ستاسو په لینګو بېدلي دستونه ما لیدلي دي